سلامونه او نیکې هیلې لرو بر افغانانو پښتنو افغانانو ته دا ماکس لګولې د تورخم ګیټ یا د تورخم دروازه چې پاکستان طرف ته ځي رشوت اخیستل کېږي. په دې باره کې زما موضوع ده. افغانانو ورونو قسم دی چې مسلماني تلې ده، افغانیت تلې، پښتو تلې، انسانیت تلې، یعنې موږ نه شنه ځناور رانه جوړ شوي د ګوتو په شمار خلک به راکې صحیح وي. نو ټول وروره وطن پروش، مور پروش، خور پروش، عزت پروش، ورور پروش، یعنی چې پیسې راکوي موږ هر کار ته تیار یو. یعنی په دنیا کې به بې غیرته خلک زموږ نه مري څنګه چې زموږ د افغانان شوي دي اوس. والله چې په افریقا کې ځنګل هغه ځنګل کې چې ځناور دی او دومره چغې ورته موږ والی وې چې هغه ځناور به سم شوی مګر زموږ د افغانستان یا زموږ پښتانه که په لر کې دي که په بر کې دي والله کې اصلاح شي. د بجلیګر مولانا صاحب خبره یا بې غیرته قومه یا رذیل قومه یا بې شرفه قومه چې ته خو په یو شرم نه شرمېږي. په دغه حکومت کې دغه د اشرف غني صاحب حکومت دی. په دې حکومت کې زما مور، زما خور، زما ورور، زما سپینګیری په هغه مشکلاتو کې د پاکستان قونسلګرۍ او د سفارت مخې ته چې بې عزته کېږي، وژل کېږي، هغه ویزه والي چې زم پاکستان ته خپلوان به وګورم یا یو بل مسلې سره. چې کله تورخم ته راشي همدغه حکومت د افغانستان حکومت چارواکي تېنه د 3000 نه واله تر 50000 افغانیو پورې رشوت علي چې هغه ورنکې تال ته وړېدی نه شي. ولې؟ او د خدای په قهر ککړ شئ. تاسې د خپلې مور نه هم رشوت علئ، تاسې بیا د خپلې خور نه رشوت علئ. هر څوک چې وطن سره جفا کوي دا مور سره جفا ده، دا خور سره جفا ده، دا حرامیان دي. د دنیا ډالر تاسې د دره بې غیرتو بې وجدانو تاسې قسم په خدای دی چې ټول په دې شخصي جیبونو کې واچول، ټول ډاکوان دنه جوړ شوي دي. د خدای په قهر ککړ شئ. ولې زما د خویندې رشوت علي؟ ولې زما د غریب ولس نه چې هغلته په بمباریانو کې، هغلته په بمونو کې هغه مړ کېږي، هغه تباه کېږي او تاسې دلته په تورخم کې دلته راځئ رشوت علئ. او ښه پې دا حکومت چارواکي خبر دي، خاموشي ده. یو سړی به وایي ثبوت راوړه، زه به راته ثبوت راوړم. زما د پامیل نه اخیستې رشوت، د دې نه غټ ثبوت شته په قرآن ته لاس کېدم. و د خدای په ظالمانو دغه کافر یهود سواره نه رشوت علي، نه غصب کوي، نه وروره څوک وژني، نه وروره خپل وطنونه جوړي، د خپل خلکو سره مینه محبت لري. ما ته به خلک وایي چې ته په یوروپ کې ناست یې ډزې ولي. زه په دې یوروپ کې ناست ورشئ په برمنګم ښار کې ما ژوند تېر کړی دی. 3-4 کاله مخکې ما هلته تېر کړي. د یو فکټري وه ټو سیسټر فروټ پروډکشن وانه نوم یو، په هغې کې ما کار کوم. ما 30-40 روپۍ د ورځې زما مزدوري وه. په هغې کې ما ته 200 روپۍ د غلطې لارې ما ته پیدا کېدي، ما هغه نه دي اخیستي. ځکه ما ویله چې زما په سر باندې خدای ولاړ دی. که دا د کافر کمپني ده، فکټري ده، خو خدای خو په سر شته که نه. ما په 10 روپۍ کار کوو مګر $200-300 ما ته د ورځې همداسې پیدا کېده. مرګړي ما پېژني، ما به د ایجنسۍ د طرف نه خلک 50-60 نفر به مې وړه، خو ما ولاکې په غلطه لار پیسو ته لاس کړی. ځکه زما په خدای یقین یو او زه په قرآن باندې یقین ساتم چې خدای مې په سړي رشته ته زما په سر ولاړ دی. زه ولې حرام وکړم؟ زه ولې د بچو لپاره خپله غاړه بنده کړم؟ مګر تاسې ځناور، تاسې د پیسو لپاره خپل ورور وژنئ، خپلې خویندې بېعزته کوئ، هر لوبه تاسې کوئ. دا تاسې څه رقم انسانان هستئ؟ موږ په حکومت په کلکه دا غږ کوو چې دغه تورخم کې زموږ د افغانانو نه رشوت اخیستل کېږي. د پنجابي نه به د څه ګیله وکړم؟ د پاکستان نه به د څه ګیله وکړم چې خپل ورور مې دلته زما نه رشوت علي وروره 5000 افغانۍ چې ورنکړي، 3000 افغانۍ چې ورنکړي، پاکستان طرف ته دې نه پرېږدي. زما دا غږ بدرګه کوي، دا ویډیو شیر کوي او دغه بې غیرته چې د خپلو خویندو میندو ورونو نه رشوت علي د دغې مخ لوڅ کوي او په حکومت باندې موږ کلکه غږ کوو چې خدای ته وګورئ دا خلکو مخ ونیوئ، ونیسئ، مه هم شرموئ نور. په دنیا کې په شرمونه وشرمولو، د خدای په قهر ککړ شئ. دا ګیري او که بېګیري نالتونه یې در باندې. هر څوک چې رشوت علي په افغانستان کې، هر څوک چې د وطن سره جفا کوي هغه حرامي دی، خپلې مور سره جفا ده. خدای په امان.